Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology, Class 11 Biology da chapter number 11 ده digestive system چې د موږ شروع کړو په digestive system کې مختلف ارګن دي. نن چې موږ د کوم ارګن په باره کې خبره کوو نو هغه زموږ سره دی لیور په اردو کې موږ د وایو جگر یا چې تاسو وایي اینا. زموږ جسم چې کومه اینا ده هغه ته چې دی لیور وایي. نو د دې لیور کار سره او خاص کار په ډایجسټیو سیستم کې چې دا څه کار کوي نو دې ټاپک کې ودا خبرې چې موږ ټوله شیر کوو. لیور باره کې خبره څه ده چې لارجست ګلینډ اف د باډي. ټیک شو، دا خبره کله چې په باډي کې د ټول نه کم لارجست ګلینډ چې دی هغه زموږ سره لیور دی. اصل کې دا زموږ سره ارګن دی. ما تاسو ته وایي چې ډایجسټیو سیستم کې چې د هیلپ ورکوي دا غي نه علاوه د ګلینډ کار هم کوي. د ګلینډ څه شی دی؟ ګلینډ داسې یو څیز دی زموږ جسم کې ټوټل 20 ګلینډ دي. نو پاکې یو دا لیور دی د جسم د ضرورت لپاره څه هارمون څه انزایم چې دی هغه سیکریټ کول. دا د چا کار دی؟ دا د ګلینډ کار دی. نو په دې ګلینډز کې ټول غټ ګلینډ چې دی هغه لیور دی. خو چې کله موږ د ډایجسټیو سیستم کې څه انزایم یا څه هارمون وغیرہ دی ضرورت شي نو لیور چې دی هغه خپل کار کوي. اوس دوه قسمه ګلینډ دي زموږ سره دلته ګلینډ نوم ناغه نو تاسو لکه اډیل در کوم چې دوه قسمه ګلینډ دي زموږ سره یو انډوکراین ګلینډ دی یو اگزوکراین ګلینډ دی. انډوکراین ګلینډ موږ دې ته وایو چې هغه خپل انزایم هارمون وغیرہ هر څه چې هغه سیکریټ کوي هغه ډایرکټ بلډ ته چې دی ولي او کم اگزوکراین ګلینډ چې دی دا هغه سیکریشن ډایرکټ چې دی بلډ ته نه. نو لیور چې دی لارجست ګلینډ دی په ام سی کیوز کې چې دی تاسو ته راتلی شي. بلکې موږ د دې ویټ وګورو نو 1.4 ګرام تقریبا 1.5 کیلو چې دی هغه د دې وزني. که بیا تاسو کلر ته وګورئ نو د دې کلر چې دی ریډش براون دی، مطلب خړبخن سور دی، خړ رنګ دی خو لږ شان معمولی سور هم دی. ټیک شو، نو دا د لیور کلر دی. اوس بیا زموږ سره لوکیشن دی. لوکیشن مطلب څه دی چې دا لیور په دې جسم کې په کوم ځای کې موجود دی. نو دا inferior to the diaphragm at right side was وکړي inferior لاندې دی to the diaphragm. diaphragm موږ د خېټې د پریم ته چې دی هغه وایو. diaphragm داسې زه به دا ووایم دا یو مسل دی. diaphragm چې دی یو مسل دی د دې شکل چې ډوم شیپ دی. بل دا چل کې چې دا زموږ چې کوم چیسټ کیویټي دا او کوم ابډومینل کیویټي چې دا ناغه د یو بل نه چې دی جدا کوي. دا چا کار دی؟ ډایفرام. نو دا کم لیور چې دی دا د ډایفرام نه لاندې موجود دی خو رائټ سایډ ته دی، رائټ سایډ. ټیک شو، کم ډایفرام چې دی هغه نه لاندې موجود دی خو رائټ سایډ ته چې دی دا موجود دی. بیا ډیویژن مطلب څه دی؟ 2 لوبس. کله چې تاسو د دې لیور د شکل ته وګورئ نو په دې کې د یو حصه چې د غټه ده یو چې د وړه ده. نو دا مونږه دوه حصو ته چې دی مونږه ډیوایډ کوو. بیا په دې کې مزید نور سمالر لوبس چې دی هغه پکې مرাজি. ټیک شو. اوس د لیور چې دی په ډایجسټیو سیستم کې دا کم سیس چې دی سیکریټ کوي. نو د دې چې کم سیکریشن دی هغه د یو فلوئډ چې دی سیکریټ کوي هغه فلوئډ ته چې دی مونږه بایل چې دی هغه ته وایو. اوس دا بایل څه دی؟ دا زموږ سره یو فلوئډ دی. زه به دویم چې دا یو ډایجسټیو فلوئډ دی. لیور چې دی دا پیدا کوي او دا په ډایجیشن کې چې دی هیلپ ورکوي. بایل په باره کې دا وپېژنئ چې ډایجسټیو فلوئډ دی د لیور د وجې نه دا پیدا کیږي او په ډایجیشن کې چې دی هیلپ ورکوي. اوس دا بایل چې دی دا ډیوډینم ته ځي، یعنی د سمال انټسټاین چې کومه اولنۍ حصه ده هغې ته ځان ورسوي ترو بایل ډکټ. بایل ډکټ اصل کې مطلب دا دی چې یو ټیوب دی چې هغه دا بایل وړي د لیور نه او د هغې نه علاوه د ګال بلیډر نه سمال انټسټاین ته. مطلب یو لار ده. ټیک شو، بایل ډکټ په نظام پوه کړئ چې دا یو لار ده. ګال بلیډر چې کوم څه سیکریټ کوي یا زموږ سره لیور چې کوم څه سیکریټ کوي دغه دواړه رالي او دا ډیوډینم ته وړي. نو مطلب دا دی بایل چې دی هغه چېرته راځي؟ ډیوډینم ته راځي او دا د سمال انټسټاین د ټول نه اولنۍ حصه ده. بل د دې مین فنکشن چې دی سټوریج دی. سټوریج اصل کې څه دی چې بایل از سټور ان ګال بلیډر. بایل چې دی دا لږ سات لا په ګال بلیډر کې چې دی سټور کیږي. نو ګال بلیډر کې چې کله دا سټور شي دا ګال بلیډر ته چې دی ولې ځي؟ ګال بلیډر ته دا ځکه ځي چې د دې فلوئډ سره چې کوم ایکسس واټر مطلب سیواګرې اوبه یې ورسره نو دا ګال بلیډر دا چلو کړي چې هغه سیواګرې اوبه چې دی هغه د دې نه لرې کړي. نو دا ویټ، کلر، لوکیشن، ډیویژن، سیکریشن او بیا سټوریج اوس راشي د دې مین فنکشن ته.
کوي د دې مین فنکشن چې دی هغه زموږ سره څه دی د دې مین فنکشن چې دی هغه د کاربوهایډریټ میټابالیزم دی مطلب د کاربوهایډریټ استعمالي او د هغې نه انرژي وباسي نو دې ته میټابالیزم چې دی ویلی کېږي نو مینټین نارمل لیول اف ګلوکوز ان بلډ اوس غوږ کښېږدئ دې کې دا خبره ده که نه چې د لیور دا کار دی که فرض کړه زموږ سره بلډ چې دی 100 ملي لیټر ده نو په 100 ملي لیټر کې 100 ملي ګرام کاربوهایډریټ ساتل دا د چا کار دی دا د لیور کار دی خو د دې لپاره دا دوه پروسس کوي یو ته مونږه ګلایکوجینیسس وایو او بل دا ګلایکوجینیلایسس چې دی هغه ته ویل کېږي ګلایکوجینیسس څه ته وایي چې کنورژن اف ګلوکوز انټو ګلایکوجن د دې خبرې مطلب دا دی چې کله ګلوکوز سیوای نو دا سیواګري ګلوکوز یو بل شکل له بدلی چې هغې ته ګلایکوجن ویل کېږي او چې کله ضرورت د ګلایکوجن واپس ګلوکوز ته چې دی راځي نو دغې پروسس ته مونږ وایو ګلایکوجینیسس چې ایکسټرا ګلوکوز چې دی هغه کنورټ کړي ګلایکوجن ته بیا زموږ سره ګلایکوجینلایسس دی د دې مطلب دا دی چې ګلایکوجن واپس کنورټ کېږي ګلوکوز ته نو هغې ته ګلایکوجینلایسس چې دی هغه ویلی کېږي په خبره ځان پوه کړئ ګلایکوجن چې واپس ګلوکوز ته بدلیږي نه د چا کار دی دغه پروسس د موږ سوی ګلایکوجینیلایسس ټیک شو نو دا د کاربوهایډریټ میټابالیزم شو چې مختلفو طریقو یوز کوي او ګلوکوز یوز کوي ایکسټرا شي ګلایکوجن ته کنورټ کوي چې ګلوکوز ضرورت بیا راغی جسم ته نشته نو د چې کوم سټور کړي دي او واپس ګلوکوز ته بدل کړي بل د هغې نه علاوه پیټس میټابالیزم چې دی هم دا کوي پیټس په اصل کې زموږ سره د انرژي یو سورس دی او پیټس دا هیلپ ویټامین جذب کولو کې چې دی هیلپ ورکوي او دا پیټس چې دي دا د هیلتي سکین او د هیلتي هیر دپاره چې دی دا ضروري دي نو دغې پیټس نه چې دی هم دا انرژي وباسي وکړئ چې سینتھیسس اف لیپوپروټین وکړئ پیټس میټابالیزم کې چل کېږي لیپوپروټین پیدا کېږي کولیسټرول پیدا کېږي فاسفولیپډس پیدا کېږي ان آلسو پرفارم دوه فنکشن چې دی هغه کوي اوس لیپوپروټین اصل کې مطلب څه دی چې دا زموږ سره لیپډس دي او دا زموږ سره پروټین دي نو په جمع ورته مونږه لیپوپروټین چې دی هغه ورته وایو نو دغه لیپوپروټین دا چل کوي چې دا په ثابت جسم کې لیپډس چې دي هغه څه کوي ټرانسپورټ کوي او زموږ سره چې کومې خلیې دي کوم سیلز دي د هغې دپاره چې دی دا ضروري دی بیا زموږ سره چې دی کولیسټرول دی نو کولیسټرول چې دی دا هم د لیپډ یو قسم دی ټیک شو چې دا په بلډ کې چې دی موجود دي او سیل ممبرین هیلث چې دی هغه ساتي د کولیسټرول د هغې نه علاوه فاسفولیپډس دی د سیل چې کوم سیل ممبرین دی د هغې نه آوټ سایډ ان سایډ چې کوم سیګنلینګ کمیونیکیشن کوم کار دی سیګنل چې دی هغه پاس کوي راپاس کوي د فاسفولیپډ کار دی د هغې نه علاوه دا لیپوجینیسس کار کوي لیپوجینیسس دا کار کوي چې ټرایګلایسرول آر سټور لیپوجینیسس مونږ دې ته وایو چې کله ټرایګلایسرول سټور شي نو هغې ته مونږ لیپوجینیسس چې دی هغه ته وایو ټرایګلایسرول زموږ سره یو سبسټانس دی چې دا په بلډ کې چې دی موجود دی دا چې کله بریک ډاون شي نو دا انرژي چې دی هغه پرووایډ کوي د هغې نه علاوه بیا زموږ سره لیپولایسس دی لیپډس انټو ګلایسرول مطلب دا لیپډ چې دی کنورټ کوي ګلایسرول ته وین ګلوکوز لیول از ډراپ ډاون چې کله د ګلوکوز لیول چې کله کم شي نو د لیپډ نه چې دی ګلایسرول کله جوړیږي نو هغې ته لیپولایسس چې دی هغه ورته ویلی کېږي او دا ګلایسرول چې دی نو دا هم زموږ سره د شوګر کار چې دی هغه ورکوي یو پیره اورویو د لرګو ما وګوره کېدی چې لیور لارجسٹ گلینډ دی ویټ یې تقریبا 1.5 کیلو دی کلر چې دی رډش براون دی لوکیشن چې دی د ډایفرام نه لاندې ده موجود دی رایټ سایډ ته دوه حصې دي پکې مزید نور حصې پکې هم دي دا بایل چې دی هغه سکرېټ کوي دغه بایل چې دی د سمال انټسټاین ډیوډینم ته چې دی هغه ځي او سټوریج داسې چل کوي چې دا په ګال بلیډر کې دغه بایل چې دی سټور کېږي د دې فنکشن دا دی چې دا د کاربوهایډریټ میټابالیزم کوي د لیپډز میټابالیزم کوي د هغې نه علاوه پیټس میټابالیزم چې دی هغه کوي کاربوهایډریټ میټابالیزم په دوه پروسس باندې کوي ګلایکوجینیسس ګلایکوجینلایسس او کوم پیټس میټابالیزم چې دی نو هغه به لیپوجینیسس او لیپولایسس باندې چې دی کوي په دې کې اوس پروټین میټابالیزم پاتې شو اب انشاءالله زه تاسو ته په نیکسټ لیکچر کې چې دی هغه وکړم نور ملګرو سره شیر کوئ که څه کوېسچن یا زما نه څه پاتې شوي نو ما ته په کمنټ کې چې دی ضرور وایي تھینک یو ډېر مننه